غني وایي کابل ته ځم خو طالبانو ورته یو شرط وړاندې کړ. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ښه راغلاست. د هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. اشرف غني وایي کابل ته درځم، طالبان وایي صرف یو شرط لرو. د افغانستان د حکومت پخوانی مشر اشرف غني وایي چې دی پلان لري چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. نوموړي ویلي چې مشورې دوام لري او ژر به خپل هیواد ته لاړ شي، خو طالبانو بیا غني ته یو شرط وړاندې کړی چې باید ویې مني. طالبانو ویلي دي چې اشرف غني کولی شي افغانستان ته راشي او دلته خپل ژوند ته دوام ورکړي، هر څه به یې خوندي وي. خو دوی وایي چې اشرف غني باید هغه ټولې پیسې چې د ځان سره یې وړي دي بیرته افغانستان ته راوړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې طالبانو ټول افغانستان ونیوی. کله چې طالبان د ارګ شاوخوا ته نږدې سول نو ولسمشر غني له افغانستان څخه بهر ته فرار سو. د ولسمشر د تګ سره سم طالبانو او د ولسمشر غني مخالفینو په غني تور وتاړه چې غني له ځان سره په زیاته اندازه پیسې وړي. خو نوموړي د ځان د سپیناوي لپاره بېلابېل ثبوتونه وړاندې کړل، خو یاد ثبوتونه طالبانو ته د منلو وړ نه دي، نو ځکه اوس په یادو پیسو ټینګار او د لاسته راوړلو لپاره یې کوښښونه کوي. عزتمنو د ویډیو له کتلو نړۍ مننه. تر بیا او بل ویډیو د الله پامان.